السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او قدرمنو هیوادوالو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. نننی درس مو په عربي ژبه کې مفردات او یا کلمات دي چې موږ په عربي ژبه کې ځینې کلمات لولو او تاسو انشاءالله زده کوئ. حجرة الدراسه درسي اتاق یا درسي کوټه. په درسي اتاق یا درسي کوټه کې ډیر درسي شیان یا درسي ادوات موجود وي، لکه ښوونکی، شاګرد، چوکۍ، میز، ساعت، کمپیوټر، تخته، قلم، پنسل، دا ټول شیان موجود دي. راځئ نن د دغو شیانو نومونه زده کړو چې په عربي ژبه کې څنګه ویل کېږي. استاذ ښوونکی، تلمیذ شاگرد، کرسی چوکۍ، طاولة میز، حاسوب کمپیوټر، سبورة تخته، ساعت، سلة مهملات او یا هم صندوق القمامه یعنی کثافت دانی. قمامه هم ورته وایي او سلة المهملات هم ورته وایي یعنی کثافت دانی. قلم السبورة تخته‌ای قلم، یا معنا دا چې هغه قلم چې په تخته باندې لیکل کوي. قلم رصاص پنسل. مقلمة هغه وړکۍ بکسې ته ویل کېږي چې دکې درسي ادوات پکې ښودل کېږي، لکه پنسل و قلم و خطکش و داسې نور شیان. پنسل پاک. الوان رنګونه. مبرأة پنسل تراش. ممحأة تخته پاک. کتاب. کراس کتابچه او کراسة هم ورته وایي. فرجار پرکار. جدول الحصص تقسیم اوقات ته ویل کېږي. جدول الحصص تقسیم اوقات. حقیبة بکسه. دا زمونږ د نن ورځې په عربي ژبه کې مفردات چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړل. نور مو په پاک او مهربان الله سپارم. الله مو مل شه.